په سر کې غواړم چې د افغانستان د اسلامي امارت د اتاق تجارت له منصوبینو رئیس نه معاونینو نه او همدارنګه هغه سکتوري وزارتونه وزارت تجارت صنعت پترولیم او اړوند وزارتونه چې په دې نمایشګاه په ارتباط باندې د دې په دایرولو کې قدم اخیستی دی د زړه له کومې مننه وکړم او له دوی نه کور ودانۍ ووایم چې دغه نمایشګاه یې جوړه کړې فقط څو کلمې مختصر یادوم هغه دا دی چې زموږ ملک افغانستان د خپلو قهرمانو مجاهدینو د خپلو ګرانو عزیزو بچانو د وینو په تویولو سره دا ملک له امریکا نه آزاد موږ 3 کاله مخکې دلته د دنیا یو لوی قدرت چې هغه ناټو او افریقا وه په ګونډو کړه او له دې خاورې وویستله د امریکا موجودیت د ناټو موجودیت دلته په افغانستان کې دا نه زمونږ په ګټه وه نه زمونږ د همسایهګانو په ګټه وه د امریکا او ناټو موجودیت ایران ته مستقیما تهدید و پاکستان ته مستقیما تهدید و منځني اسیا ته تهدید و چین ته مستقیما تهدید و روسانو ته مستقیما تهدید و او بالاخره د دې منطقې ملکو ته یو لوی غټ خطر او تهدید خو د افغانستان قهرمانو مجاهدینو د اسلامي امارت په سرکردګۍ سره په دې وتوانېدله چې د دنیا دغه طاغوت چې دلته 20 کاله په افغانستان کې پاتې شوله او د دنیا فساد او ناخوالې یې راوړلې بالاخره شکست ورکړي او د شپې په 12 بجو په تحریک یې له افغانستانه وباسي او افغانستان آزاد شي لله الحمد نن زموږ ملک افغانستان آزاد دی مستقل دی او په خپلو پښو ولاړ یو ملک دی د افغانستان اسلامي امارت له 3 کلو را په دې خوا باندې ډېر زیات کوشش کړی چې د یو مثبتې سیاسي او اقتصادي پالیسي په اساس باندې افغانستان له سیاسي نګاه نه او له اقتصادي نګاه نه په خپلو پښو باندې ودرېد په همدې اساس تاسو نن شاهد د دې نمایشګاهې چې د افغانستان په زړه کې په کابل کې جوړیږي چې درېیمه مرحله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نمایشګاه نو زما له ټولو داخلي او بهرني تجارانو پانګوالو نه خواهش دا دی چې په افغانستان کې تر ټولو نه دغه یو مساعد او ښه فرصت دی چې دوی افغانستان ته راسي او دلته پانګونه وکړي د افغانستان ټول سکتوري وزارتونه به انشاءالله دوی سره همکار وي ټول وزارتونه به دوی ته سهولتونه برابر کړي تر څو دوی راسي خپلې سرمایې په افغانستان کې په کار باندې واچي د افغانستان اقتصاد په دې 40 کالو جنګو کې ویجاړ شوی دی او هر شی له صفر نه شروع کېږي اوس فعلا موږ ښه تجارت د ایران سره لرو چې زموږ جمهوري اسلامي ایران په غرب کې واقع دی زموږ لله الحمد سیاسي او اقتصادي روابط ورسره ډېر ښه دي زه په همدې اساس باندې د جمهوري اسلامي ایران کوم وخت چې زما مخې ته ناست دی او د جناب د بلوچستان او سیستان د والي صاحب په مشرۍ باندې دلته تشریف راغلی دوی ته خیر مقدم وایي او ښه راغلاست ورته وایي او همدارنګه هغه هیاتونه چې هغه له پاکستانه او اسیا میانه نه ترکیې نه او نورو ملکونو نه دلته راغلي دي دې ټولو ته خیر مقدم وایو او په خیر دې راسي مونږ له خپلو ګاونډیانو نه دا امید کوو چې لکه څنګه چې موږ امریکایان ناټو له دې چې وویسته دا خطر هم د تاسو له سره کم کړ دا اوس به زموږ په هر ګاونډي باندې لازم دی چې د افغانستان په ترقي کې د افغانستان په تعالی کې د افغانستان په اقتصاد کې فعاله ونډه واخلي دا زموږ یو دین دی په دوی باندې چې پروت دی نو بنا زموږ خواهش له خپلو ګاونډیانو نه بالخصوص له ایران دا دی چې خپل سرحدات زموږ د تجارانو په مخ زموږ د سوداګرو په مخ زموږ د کسبګرو په مخ باندې خلاص پرېږدي تر څو زموږ خلک وتولی شي چې خپل تولیدات د دوی بازارونو ته او د دوی تولیدات د افغانستان بازارونو ته راوړي
اوس هم د ایران جمهوري اسلامي جمهوري د ایران ډېر همکارۍ او کومکونه کوي، خو زما خواهش دلته دی چې جناب سفیر صاحب قومي صاحب دلته تشریف لري، په هغه اندازه باندې چې دوی همکاري کوي دا زیاته کړي، د ویزو تعداد زیات کړي تر څو خلک قانوني ایران ته سفر وکړي. په لارو کې خپلو امنیتي قوتونو ته نورو ته هدایت ورکړي چې بېجایه تکلیف بېجایه ځورول د تجارانو ونه کړي، او همدارنګه سرحدونه د ټولو تجارانو او تورستانو چې ایران ته غواړي سفر وکړي په مخ باندې خلاص کړي، د ویزو تعداد زیات کړي او سهولتونه ورته فراهم کړي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې بالمقابل د ایران تجارانو ته د ایران سیاحینو ته هغه خلک چې له ایرانه غواړي افغانستان ته راسي همداسې زمینه ورته مساعد کړي چې تر څو په افغانستان کې خپل خرید و فروخت وکړي. په بل اړخ کې مو له خپل ګاونډي نه بل ګاونډي چې پاکستان دی چې موږ تقریبا 2500 کیلومتره سرحد ورسره لرو، زموږ جدي خواهش ورنه همدغه دی چې هیڅ وخت اقتصاد له سیاست سره ونه تړي، اقتصاد ته سیاسي بڼه ورنکړي او کوشش وکړي چې خپل سرحدات د تجارانو په مخ د هغه کسان چې غواړي چې هم دوی طرفه ورسي هم موږ ته سرحدات خلاص کړي. مګر متاسفانه زه به په ډېر تاسف سره وایم چې په دې نږدې وختو کې د پاکستان سرحدات تقریبا ټول بند دي، هره ورځ په تورخم بند وي، هره ورځ سپین بولدک بند وي، هره ورځ غلام خان بند وي، چې دا نه زموږ په نفع ده نه د پاکستان په نفع ده، بل چې زموږ تجاران پاکستان ته داخلیږي بر علاوه د دې چې جواز لري، بر علاوه د دې چې ټول ټکسونه مالیې تحویل کړي دي، بر علاوه د دې چې ویزا لري، بیا هم د دوی د امنیتي قوتونو له خوا نه په سرحداتو کې د سرحداتو نه اخوا تر لویو ښارونو پورې په بار بار درول کېږي او په مختلفو اشکالو باندې پیسې جدي اخیستل کېږي. او حالانکې د افغانستان په خوا کې دا مشکل نشته، پاکستاني تجاران پاکستاني صنعتکاران چې افغانستان ته راځي تنها په سرحد کې چې دخول وي بیا تر آسیا میانه پورې او تر آسیا میانه تر سرحدات پورې څوک په مخ هم نه ورته درېږي، غږ نه ورته کوي. نو بنا زموږ خواهش د پاکستان له ډیپلوماتانو نه چې دلته موجود دي په دې حال کې او همدارنګه د دې په واسطه کې پاکستان له حکومت نه زموږ جدي خواهش دا دی چې دوی خپله خوا هم کنټرول کړي، ځکه چې زموږ تجاران زموږ صنعتکاران زموږ هغه کسبګر چې غواړي چې افغانستان تولیدات پاکستان ته یوسي، پاکستان بازارو ته دا له ډېرو غټو ستونزو سره مخالف دي او هره ورځ په سلګونو شکایتونه ترې راځي. نو زموږ امید دا دی چې پاکستان خپل سرحدات د تجارانو په مخ باندې خلاص کړي او سهولتونه ورته فراهم کړي. دا د پاکستان لپاره هم ښه دی چې فعلا پاکستان په سخت اقتصادي بحران او مشکلاتو باندې اخته دی که د افغانستان تولیدات په ارزانه بیه د پاکستان بازارو ته رسیږي، دا به د پاکستان د خلکو او د پاکستان د حکومت په ګټه هم د تعرفو جګول د ټکسو جګول دا نه زموږ په ګټه دي او نه به د پاکستان په ګټه. زموږ امید دې ته دی چې پاکستان سهولتونه زموږ تجارانو ته فراهم کړي لکه موږ چې د دوی تجارانو ته سهولتونه فراهم کړي دي او د خپلو ویزو سیستم اصلاح کړي. نن زموږ په ګاونډیانو کې هغه مغلقترین سیستم دی ویزو چې دا هغه د پاکستان دی چې هر څوک د ویزو دپاره اپلیکیشن ورکړي، اوله په میاشتو ویزه نه راوځي، بیا که راوځي په سلګونو ډالر پرې باندې مصرفېږي. نو بنا زموږ خواهش دا دی چې د یو ښه ګاونډي په حساب د یو ښه دوست په حساب باندې د یو مسلمان ورور په حساب باندې باید پاکستان په خپلو ویزو کې د تولیداتو په واردولو صادرولو کې دواړو خواو ته موږ د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی دا به کوي او کړي دي. له تاسو نه هم دغه خواهش کوو چې بالمثل عمل وکړئ تر څو زموږ ستاسې اقتصاد سره وده وکړي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد سره تړلی دی. بهترین مارکیټ د پاکستان د تولیداتو لپاره افغانستان دی او بهترین مارکیټ د افغانستان د تولیداتو لپاره پاکستان دی. نو بناء زما یو ځل بیا زه دا خواهش کوم د پاکستان له مقاماتو نه له حکومته او له امنیتي قوتونو نه چې په خپلو دغو پالیسیو کې چې د افغانستان په سرحداتو کې اوس فعلا روان دي تجدید نظر وکړي، خپل سرحدات د تجارانو ملي تجارانو په مخ باندې خلاص کړي او سهولتونه ورته رافراهم کړي. همدارنګه موږ
د منځني اسیا سره د تاجکستان سره ازبکستان سره ترکمنستان سره لله الحمد ښه روابط لرو ښې اړیکې لرو ښه تجارتي اړیکې سره لرو په دې سرحداتو کې زموږ هم ستونزې نشته که وي هم ډېر مشکلات کم دي او موږ بیا هم خواهش کوو چې د دغو دریو ګاونډیو مسلمانو ملکونو نه چې زموږ تجارانو ته زمینه د تګ او راتګ او سهولت ورته ښستره اسانتره ورته جوړ کړي او د افغانستان اسلامي امارت د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې یو حساس ټکی دی چې دا یو پول دی د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا ترمنځ چې راکړه ورکړه پرې باندې کېدلی شي نو که د افغانستان وضع او حالات ښه وي او په افغانستان کې امن وي نو دا ملکونه کولی شي یو له بله سره تجارت سره مخ ته بوځي سره ویږي او د دوی په اقتصاد کې به غټ رول لري له چین سره موږ ښې اړیکې لرو تجارت هم زموږ ښه سره روان دی اوس د واخان له لارې کوم کاریډور یا سړک چې دی انشاءالله په دې باندې هم کار روان دی موږ امید دې کوو چې دا زر تر زره خلاص شي دا نه تنها زموږ په نفع د چین په نفع بلکې دا د ایران او پاکستان او د نورو ګاونډیو ملکونو په نفع باندې هم دی همدارنګه موږ له عربي ملکونو نه د اماراتو متحده عربي اماراتو نه له قطر نه له بحرین نه له سعودي عربستان نه دا خواهش کوو تر څو دوی هم دغسې ورته سهولتونه د افغان تجارانو لپاره مساعد کړي تر څو افغانان دې ملکونو ته په ازاده تګ راتګ وکړي سي په خپلو ویزو کې سهولتونه راولي تجارانو ته ویزې ورکړي همدارنګه زموږ په نږدې ګاونډ کې هندوستان حکومت دی دلته به ډیپلوماتان موجود دي موږ له دوی نه هم خواهش کوو لکه څنګه چې موږ ورکړه راکړه مخکې ورسره درلوده چې دوی هم په خپلو ویزو کې په خپلو هغه ډیپلوماتیکو دغه کې سهولتونه راولي ځکه زموږ ډېر تجاران په هند کې له هند سره هم تجارت لري چې هغه هوایي کاریډور هم دی او د ځمکې له لارې هم د واګه باډر له لارې دوی هند سره راکړه ورکړه خصوصا د وچې میوې اوس هم زموږ سلګونه تجاران په همدې مشکل باندې اخته دي د هند حکومت نه زموږ خواهش دا دی چې زموږ ملي تجارانو ته زموږ سرمایه گزارانو ته د ویزو سهولت ورکړي تر څو چې وکولی شي زموږ تجاران په صحیح صورت سره په اسانه طریقه سره له هند سره تجارت وکړي چې دا به هم د هند په نفع باندې وي او هم به زموږ په ګټه باندې وي د افغانستان اسلامي امارت د هغه پالیسۍ په اساس باندې چې غوره کړی دی چې د افغانستان خاوره به د هېچ چا په خلاف نه استعمالېږي موږ هېچ چا ته اجازه نه ورکوو په دې درې کالو کې هغه تروریستي ډلې هغه تروریستان چې د امریکایانو په وخت کې دلته موجود وو هغه تقریبا ټول له بینه تللي څو وخته مخکې هم تاسو واورېدله په مطبوعاتو کې چې یو ډله د دوی ونیول شوله چې د هغو مرکزونه په بهر د افغانستان کې موجود وو موږ به هېچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورې د امنیت په خلاف استعمال شي خو په همدې ترتیب باندې تعامل بالمثل غواړو هېچا ته اجازه نه ورکړو چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي او هېچا ته اجازه نه ورکړو چې زموږ امنیت وګواښي موږ به له هغو سره په کلکه په مېړانه ودرېږو لکه څنګه چې ناټو امریکا ماته کړه دغسې به له دغه خارجي تروریستانو وارداتي تروریستانو چې د ابدي جنګونه دلته شروع کړي له هغو سره به هم مبارزه کړو نو بناء افغانستان اوس یو ښه موقع ده ښه فرصت دی په افغانستان کې هر کار هر بزنس هر تجارت دلته ښه موقع ده رقابتونه ډېر کم دي زما خواهش له ملي او بین المللي تجارانو سرمایه ګزارانو دا دی چې څومره زر کولی شي افغانستان ته راسي خپله سرمایه ګزاري وکړي او د افغانستان په اقتصاد کې فعاله ونډه واخلي او دا زموږ د ګاونډیو په نفع او په ګټه باندې ده د دې په دې امید چې داسې نمایشګاوې لکه نن چې موږ وینو او د دې افتتاح کوو خدای وکړي چې دا همداسې دوامداره وي او زموږ ګاونډي ملکونه ټول خصوصا پاکستان ایران اسیا میانه ملکونه ترکیه او نور عربي ملکونه دلته همیشه راځي او خپل نمایشګاوې خپل تولیدات خلکو ته ښیي همداسې زموږ تجاران دوی ته ورځي تر څو یو د بل په اقتصاد کې فعاله ونډه واخلي یو ځل بیا هغه قدرمنو مېلمنو ته چې هغه که له پاکستانه راغلي ایران نه اسیا میانه نه ترکیې نه عربي ملکونو راغلي زه دوی ته ښه راغلاست وایم خدای دې وکړي چې شپې ورځې په ښه صورت سره دلته تېرې سي او الله پاک دې وکړي چې له دې نه د دې ملک نه ښې خاطرې ځان سره ویسي په دې امید باندې چې یو وخت موږ قوي مترقي په پښو ولاړ اقتصادي نګاره په پښو ولاړ یو افغانستان ولرو ځکه قوي مترقي په پښو ولاړ افغانستان به د ګاونډیو دپاره هم ښه په آخر کې یوه کلمه نورې زیاتوم چې د افغانستان یو
یو تعداد مهاجرین چې هغه زموږ په همسایه ملکونو کې دي بالخصوص په ایران کې دي پاکستان کې دي امید د دې کومه چې دغه دوه ګاونډي هېوادونه چې د دوی د تقریبا 140 کالو را په دې خوا میلمانو کوربه له دوی سره له حسن سلوک نه کار واخلي حوصله وکړي ورته تر څو چې زمینه د دې مسایلو چې خلک بېرته خپل کور ته راسي هغه تشدد هغه مشکلاتونه چې اکثر یې سیاسي بڼه لري چې له مهاجرینو سره نن کېږي هغه که په ایران کې دی که پاکستان کې دی د زغملو وړ نه دی من حیث د یو انسان من حیث د یو ګاونډي من حیث د یو مسلمان زموږ خواهش د دواړو ملکونو دا دی چې د مهاجرینو په ارتباط باندې ډېر زیات ورته متوجه اوسي هغه قوانین او اصول چې بین المللي قوانین او اصول دي او په ملل متحد کې منل شوي اصول دي په ارتباط باندې دوی سره کار وکړي